بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شپږشتم د نومبر کال 2025 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن یو ځل بیا زموږ تاسو ملت او افغانستان په خپل وینو کې لمبیږي او په خپل وینو ناست دی، او هغه هم د چا د خپل د ډېر نږدې ګاونډي یعنی د پاکستان د پنجاب د پوځ د یرغل له کبله چې پر مظلومو خلکو د خوب په وخت کې د شپې په 12 بجو باندې یرغل کړی دی او خلک په خواږه خوب کې وژلي دي، چې په دې کې تاسو معلومه ده په پکتیا کې، خوست کې او کونړ کې دا واقع شوې ده. د ټول نه مخکې شهداو ته جنت برین او د هغې بازماندگانو ته او د هغې لواحقینو ته د لوی رب العزت نه صبر جمیل غواړم. انا لله و انا الیه راجعون. دا حملې چې د خوست او پکتیا او کونړ باندې وشولې، د خوست کې د ټول نه درنه حمله شوې ده چې هلته د خوست په ګوربز کې او د خوست په مغلګي ساحه کې په کلي باندې هلته بمبار شوی دی. په یو کورنۍ کې 9 ماشومان او یو مور وژل شوې ده. همدارنګه د مغلګي په ساحه کې 4 تنه زخمیان دي او د کونړ په ساګۍ سیمه کې او د پکتیا په برمل سیمه کې، په د برمل کې بیا د جنت ګل په ساحه باندې بمباردمان شوی دی، او دا ټول د 12 بجو شپو نه بعد په ظرف د یو نیم ساعت کې دا 4 ځکه عملیات دوی کړی دي، بدون د لدنه چې نړیوال ته یا افغانستان ته کوم دا کې، ځکه چې الته کله په دې باندې د ازادي غوښتونکو برید کوي، نو د خپل خلکو ته جواب نه لري، د لپاره چې خلکو ذهن بل خوا راواړي، نو برید پر افغانستان کوي او د دې برید په نتیجه کې ښکاره خبر ده چې نفرتونه زیاتیږي او نور هم جنگ ته لمن وهل کیږي، چې کوم یو شي ته موږ تاسو ویلي چې دا جنگ د چا دی او د کوم خانه دی. دا یو نړیوال تقاضا ده چې په دې باندې د پاکستان پوز پیسې اخیستې دي او د هغې پیسو لپاره د مظلومو خلکو وینې تویي. د همدغې په لړ کې ځکه چې دا حمله پرون پوز په هغه پښتونخوا یعنې ډیورن هغه غاړه هم کړې وه چې ما پرون تاسو ته راپور درکړ چې دی په د نرمخیلو په سیمه کې په ښوونځي باندې بمبات کړی او 12 ماشومان یې هلته هم وژلي وو، چې د هغې شهیدانو لپاره نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي ویلي چې د پاکستان پوز چې دی دا د پښتنو د صلح او د امنیت په مقابل کې په حساب یو دښمن شکل اختیار کړی دی، او هر هغه څوک چې زمونږ د امن له منځه وړلو او زمونږ د ورورولۍ او زمونږ د صلح له منځه وړلو لپاره کار کوي، هغه زمونږ دښمن دی. یعنې ښکاره دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ زمونږ دښمن دی او دا سیمه د پښتنو ده او په پښتنو باندې باید بمبارد کړي، هغه غړي او کدي غړي باید ودرول شي. دا یو ډیره مثبته خبره ده او ډیره ښه یو بیداری ده چې هغه د پښتونخوا کې راځي چې ورو دغه پښتانه او د سیمه سره متحده کیږي او دواړه د احساس کوي چې بیل دې نشدي سره برته دغه کرخه د ډیورن لمنځه لا نشي او پنجاب له دې نه ونشړل شي، په بل رنګ باندې د قضیه حلیدلې او د پاکیدلې نشي. بنان د دې موضوع د پاکولو لپاره نهایت اړینتیا ده او ضرورت شته دی. په همدارنګه د پاکستان د حاکم پوز د حاکم حکومت یعنی د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي په نامه د خواجه عثمان دا خبره کړې ده چې بلوچ باید ټول د غازو په ذریعه باندې ووژل شي. تاسو معلومه ده د غازو تاریخچه دا ده چې په دویم نړیوال جنگ کې کله چې هټلر به یهودانو دا دغه کول، نو د غازو یو دغه چمبر جوړ کړو، یو ځای جوړ کړو چې هلته دغه غازو اور پیدا کوو، بیا به دی ورچول، دا به سوځول. نو دا خبره د هغه تاریخي پس منظر لري، یعنی دا د ناتسیزم تیوري ده، د هټلر نظر دی او دا سړی دا د هټلر نظر ورکړی دی. او د همدارنګه دی یو بل خبره هم کړې ده چې دی ویلي چې باید د دوی د بلوچو ماشومان او حامله ښځې چې څوک چې باردار یو ماشومې په بطن کې، دا هم باید له منځه ویوړل شي او ووژل شي تر څو د نسل پاتې نشي. دا ښکاره د نړیوال قوانینو خلاف د
په حساب د جنوساید مسله ده، د اتنیک کلینزینګ مسله ده، د قتل عام مسله منځ کې راځي چې ته نسل کشي کوي، یعنی یو نسل له منځه وړي د نسل په خلاف. او دا د هغه عمل دی چې د یهودانې په غزه کې د عربو په مقابل کې کوي، او هتلر په جرمني کې د یهودانو په مقابل کې کوه. نو دا د دې د عمل چې دی د خواجه عثمان دا د یهودو ته او هتلر ته ډیر شباهت لري. په دې اساس باندې د سړي محاکمه ډیر اړینه او لازمي ده. همدارنګه د افغانستان پر پاکستان باندې خپل هوایي حدود کاملا بند کړي دي، چې پاکستان به د دې لارې نه اروپا ته او منځنۍ اسیا ته او همدارنګه شرق الاوسط ته به نشي تللی. یا خو دا ده چې هغسې د همالي د لارې نه به ځي چې د هندوکش د سر نه به دا کېږي چې هلته ورته ارتفاع ډېره زیاته ده. بل دا دی چې د هندوستان مسله ملته ده. نو بله دا ده چې دی به د بحر هند نه به داسې راتاویږي په هغه اړه په ایران ته به سر دغې ته به ځان رسوي، بیا به بیرته راتاویږي، داسې به راځي چې دا د دې لپاره یعنې یو ښه سبق دی چې ورکول کېږي. همدارنګې زلمي خلیلزاد ویلي دي چې پاکستان د اور ته لمن وهي، او دا د دوی د سیمې لپاره او د دوی ته په خپله ښه نه دی. دې اور کې به دوی په خپله وسوځېږي. زلمي خلیلزاد خپل په ایکس پاڼه کې دا هم لیکلي دي چې په ترکیه کې خبرې چې روانې دي، هلته د یو نظارتي دفتر پرانیستلو خبره شوې ده چې هغه دفتر کې به د 4 ملکونه یعنی پاکستان، افغانستان، قطر او ترکیه استازیتوب به لري. دا به د افغانستان او د پاکستان په دې سرحدي ساحه باندې نظارت کوي. که دې کې هر څوک تخلف کوي او د هغې راپور وړاندې کېږي، نو د هغې په اساس باندې به دا اداره چې دا خپل تصمیم به نیسي، او د دې به دا دغه لري صلاحیت به لري چې مخالف یا تخلف کوونکی یا سرغړونکی په مقابل کې به اقدام کوي، ګام به اوچتوي. نو دا هم د افغانستان په ګټه دی، هم په نقص دی. په ګټه یې په دې دی چې افغانستان داسې کوم کار نه کوي چې د هغې په مقابل کې ثبوت راشي. افغانستان په دې ډاډه دی چې افغانستان نه څوک نه ځي. دا اور چې دی هلته دننه دی، دا د افغانستان نه دی، بنان افغانستان د ده نه ډاډه دی. مګر نقص په دې ځای کې کوي چې زموږ مقابل کې یو ډیر خبیث او ډیر یو شیطان او ملحد او په حساب غیر عقیدې والا دغه چې د یهودو خاصیت لري د پاکستان پوځ سره مخ یو، چې هغې جعلي اسناد جوړي، جعلي فلمونه جوړي، او په دې شي کې طالبان ضعیفه دي. دوی دا شی کولی نه شي، هغې دا کوي. هغې اکټران هم ورته لري، ډایرکټران هم ورته لري، دا شی جوړوي او دنیا ته یې وړاندې کوي چې دا دی وګوره تخلف شوی دی. او ترکیه او دا دې ته مجبوري چې د افغانستان په مقابل کې به اقدام وکړي. په دې اساس باندې دا دفتر ګټه هم لري او نقص هم لري. همدارنګې زلمي خلیلزاد خواجه آصف پیسه کې ویلي دي د پاکستان د وزیر دفاع چې دا د پښتنو سره یو ذاتي دښمني لري، او د خپل ذاتي د دښمنۍ په اساس باندې دا د پاکستان او په سیمه کې اور لګول غواړي چې باید د دې شي مخه ونیول شي، او دې شي ته دا اجازه ورنکړي چې دا د خپل ذاتي مسایلو لپاره په د اور ته لمن ووهي. په نړیوالو خبرونو کې عراقچي نن پاریس کې دی، او هلته د فرانسې د وزیر خارجه ژان نویل بارو سره ګوري. دا ملاقات ویل کېږي چې د پس له هغې نه چې محمد بن سلمان په امریکې کې د امریکې سره د ایران د رئیس جمهور د خط متعلق خبره کړې وه، هغې باندې خپله ایران هم وضاحت ورکړ. خپله مسعود پزشکیان او دوی دا خبره وکړله چې دا خط موږ چې لیږلی و، دا موږ په دې دا کړی چې موږ حاضر یو امریکا سره خبرو ته، که امریکا دغه وکړي چې کینو سره خبرې وکړو، مګر په دې نه چې مخکې نه شرایط راته وضع شي او په موږ بندیزونه ولګول شي. اول به خبرې کوو، بیا به مسایلو نتیجې ته رسیږو، چې د هغې په نتیجه کې محمد بن سلمان دومره کامیاب شوی چې خیر دا خبرې د اول ځلې د اروپا نه را شروع شي، او بالخصوص د فرانسې نه. نو د عراقچي د ایران وزیر خارجه چې په هالند کې د کیمیاوي اسلحو د مخنیوي په کنفرانس کې ګډون کړی و، د هغې نه پرواز یې وکړ او راغی فرانسې ته، او نن په فرانسه کې به د دې وزیر خارجه سره ګوري.
موضوعات به د دې نه مخکې ځي که چېرته دوی دلته بعضې مسایلو باندې تفاهم ته او تعامل ته ورسېدل، نو بیا به امریکې ته وایي، بیا به امریکا خپل رضایت ښکاره کوي، بیا به دوی سره کینی. نو دا یو بل نړیوال د سټیج کې یو پرمختګ دی. همدارنګې اتریش وزیر داخله ویلي دي چې هغه مجرمین، افغانان مجرمین چې جرم کړی او بندي شوي، پس له قید پوره کېدو نه به دوی افغانستان ته استول کیږي. او ویلي دي چې مونږ په همدغه میاشت کې 2 مجرمین افغانستان ته بیرته ورګرځولي وو او دوی ته سپارلي دي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته. واجد حماسي وایي آیا تاسو د جنرال ناصر صدیقي خبرې اوریدلې دي؟ دوی ولې داسې خبرې کوي چې ځمکه به زیر و زبر شي او نړۍ به نابوده شي؟ او تاسو په دې باندې ما کاملا مخکې تبصره کړې ده وروره. د دې سړي معلومات او خبرې چې دي دا استخباراتي دي او د دې ریشه ټوله ده د موساد د اسرائیلو د استخباراتو نه، ځکه چې هماغه موساد دی چې په اروپا او په امریکا باندې په حساب حکومت کوي، یعنی یهودان دي چې هلته هم قوي دي او دلته هم. او دغه لابي ده، ځکه چې د دې خبرې که تاسو واورئ، اوس چې معلومه شوه د ابراهیم رئیسي تیاره اسرائیل وهلې وه او د دې پیشبیني ده کړې وه چې په ایران کې به بدلون راځي. نو د څه خبرو چې دا بدلون راځي؟ خو موساد د اسرائیل ورته ویلي. بل دا دی چې د دې خبرې او د نتنیاهو خبرې اکثرا سره یو رقمي. هغه هم وایي چې دا رقم ته په ایران باندې بلا شو، دا رقم ته ایران به وو چې تاریخي به یاد لري. حتی بعضې کفریه جملې هم وایي. کفریه جمله داسې وایي چې توبه نعوذ بالله وایي چې خدای به پې وژاړي. دا ګوره دا کفریه جملې دي چې دوی وایي. نو دا رقم که او دا جمله د نتنیاهو ده او دا جمله جمال ناصر هم وایي. یا فرضاً جمال ناصر وایي چې باید حق ته دی تسلیم شي. حق څوک دی؟ یعنی دا د ښکاره کوي چې اسرائیل برحق دی او ایران دی باید حق ته تسلیم شي، او کنه ایران تباه کیږي او ایران به د صحنې نه جګیږي. او بل خبر دا کوي چې دا ایران دی چې په نړۍ باندې حکومت کوي. او هلته یو داسې احمق باندې ایرانی ښکاري، هغه سره ناست دي، هغې ته د امیر په سترګه ګوري، یعنی خبرې هم طفلانه دي، حرکات هم طفلانه دي. نو دغه چې دی د خبرو پسې ګرځوي. ما صرف زما افسوس په دې راځي چې هغه افغانان چې یو ملي نظر لري، دا لري د داسې خلکو د ترویج لپاره د چینل ولې خپل سپاري، ته هر ورځ تلویزیون ته راولي. یا خدا دې چې هغه هم د استخبارات د موساد نه پیسې اخلي، بله معنی نشته، ځکه چې دې د پرخوالی ده موساد پیسې ورکوي، بودیجه ده، کافي پیسې ورکوي چې دا ترویج شي، دا تیت شي، دغه تشنج، دغه اختشاش، دغه وسوسه بیا هغه هم د اسلامي نړۍ په خلاف دا لوبه روانه ده. نو دا ټوله د هماغې سلسلې کړۍ ده. دا کوم نه پیشبیني ده، نه کوم واقعیت سره اړیکه لري، نه واقعا داسې کوم قدرت به شته دی، نه داسې دغه دی چې د 2 کورنۍ دي او دنیا کنټرولوي. او دا د کمیټې سیاست د کتاب قصې دي چې که چا لوستی نو هغه ته معلومیږي دا د هماغه کتاب قصې دي، د ده نه علاوه نور څه نه دي. دته غوږ مږدئ او نه ځان پرې باندې دغه کوئ، تکلیفوئ. کاظم عرب ورور وایي دغه ماته کړی دی چې ستا خبرې د ایران او د اسرائیل په هکله باندې درستې او دقیقې نه دي، او ته په حساب یعنی ما چې پرون تاسو ویلو چې اسرائیل فرضاً یریدلی دی، اسرائیل دی. او بل دا کړي دي چې که چېرته اسرائیل دا کوم خبره شته چې که اسرائیل په دې پوه شي چې ایران ورته خطر دی، نو اسرائیل خو بیا د ایران کاملا له منځه وړي، اتوم پې استعمالوي. زه دې ورور ته دومره ووایم چې که ما د ایران او د اسرائیل په هکله خبرې کړي، ما د ځانه نه دي کړي. ما تاسو ته هلته د اسرائیل د یو اخبار ریفرنس درکړ چې هیوم نومیږي، چې دا خبر هغه ورکړی دی چې موږ ایران اوس د ایران قوت دونه زیات شوی دی که چېرته موږ حمله وکړو په راکټونو باندې موږ له منځه وړي، نو د بهتره دا ده چې مذاکرات وکړو. یو مې دا تاسو ته ریفرنس درکړی و، او بل مې تاسو ته دا ریفرنس درکړی و چې د امریکا د CIA د یو عالی رتبه مامور
دا دغه کړی دی چې دوی د اسرائیل ته دا خبر ورکړی چې د ایران د میزایلونو قوت ډیر دغه شوی دی په دې وخت کې جنگ ورسره تا ته ضرر کوي نو دا کوم خبره چې ما د ځان نه ده کړې ما ریفرنس ورکړی دی نو تاسو ماته وایي چې ستا نظر غلط دی نو دې مطلب دا دی چې امریکا او اسرائیل چې کوم خبره کړې هغه غلطه کړې ده نو دا تاسو کار دی ما چې کوم خبر دی زما په یو بنیاد باندې دی په هغې په اساس باندې ما تاسو خبر در وړاندې کړی دی اکشرانی 280 وایي چې تاسو همیش ویل چې د پاکستان لاس زمونږ له ګریوان کې دی آیا دغه لاس اوس هم شته یا لنډ شوی دی وروره دا لاس داسې نه دی چې دا داسې په اسانه لنډ شي دا چې تر څو پاکستان کې دغه نظام ضعیفه نشي وړنګ نشي دا لاس نه قطع کیږي دا لاس ډیر عمیق دی او دغه زه تاسو دا وایم دغه چې اوس دی فرضاً هغه افغانان چې د اسلامي امارت خلاف دي دغه چې دوی راټولوي اسلحه ورته ورکوي دا لاس نه دی آیا دغه افغان چې زی د هغې په خبره غولیږي د هغه افغان چې خپله یو وخت کې ویلې چې طالب د آیسای لاسپوڅي دي او دا د پاکستان ایجنټان دي دلته راغلي دي نن په خپله تللي دي د آیسای ایجنټان شوي دي آیا دغه خپله لاس نه دی همدغه چې فرضاً دا اوس په افغانستان کې د آیسای لاس ډیر قوي دی هلته ډیر کسان لري ډیر دغه دي په نظام کې کسان موجود دي په جمهوریت وخت کې کسان موجود وو حتی تر دې پاکستان دا کوله چې د کرزي او د غني په وخت کې 80% د دې په کابینه کې کسان زمونږ دي او هغه کې دروغ هم نو هم دا اوس عمر زاخیلوال ته تاسو ګورئ چیرته دی د چا نه دفاع کوي د پاکستان نه دفاع کوي بنان داسې ډیر وزیران د دوی هلته وو د ده لپاره دا خبره ده چې د پاکستان لاس اوس هم زموږ ګریوان کې دی دا چې پاکستان تر څو راونه پرځول شي دا لاس زموږ د ګریوان نه راکوزیږي ام ناصر طارق وایي د قطر او د ترکیې نه پس اوس ایران او سعودي دواړه په افغانستان په منځګړیتوب کې علاقه ښیي آیا دا د محمد بن سلمان د سفر نه پس د ټرمپ کوم هدایت دی او که د ایران او د سعودي کوم رقابت دی نه د ایران مسله مخکې راغلی وه او ایران خو اعلان هم وکړه چې دا ناسته به په تهران کې کیږي او د دسمبر په میاشت کې کیږي او دا خبر ما تاسو ته درکړی چې د دسمبر په اوله یا په دویمه هفته کې به په د افغانستان پاکستان او سیمه ییزه ناسته به کیږي هلته د افغانستان په موضوع به بحث کیږي عربستان سعودي په متعلق پاکستانیانو دا تبلیغات شروع کړي دي چې افغانستان سعودي ته زنګ وهلی دی چې که ته منځګړیتوب وکړې نو دا به ښیي زه فکر کوم چې افغانستان به زنګ نه وي وهلی دا دوی دروغ وایي همیشه دا زنګ کېدی شي په خپله د پاکستان استخباراتو ویلی چې ځکه هلته یې دوی لاس ډېر اوږد دی چې افغانستان موږ ته راوله دوی د داسې کوشش کوي چې افغانستان تسلیم شي دا کوششونه کوي نو بنان دا د ټرمپ د دې هدایت نه دی بلکې او نه د ایران او د سعودي رقابت دی بلکې دغه د پس منظر دی چې ما تاسو ته وړاندې کړم عتیق الرحمن 5392 والا وایي چې د پاکستان بریدونو اړوند چوپ یې ولې وروره زه چپ نه یم کله چې دا واقع وشوله پرون 12 بجې د شپې شوې وه او کله چې میډیا ته راغله کم از کم 1 ساعت 1.5 ساعت نور ولګېده نو دلته 2 بجې د شپې وي نو په دې باندې ما په هغه وخت کې برنامې کړې وي او هلته مې وخته په دغې کې اپلوډ کړې وي په هغه وخت کې ما نور څه پکې اضافه کولی نه شو او دغه اوس چې مې دا برنامه وکړله تاسو وکړئ زما شروع د برنامې په همدې باندې وه نو په دې اساس باندې چون خبر ناوخته راغلی او ما برنامې وخته اپلوډ کړې وي نو دا پکې نه و راغلی ځکه تاسو داسې ښکاره کېده چې ما څه پکې ویلي نه دي که لږ خبر مخکې وی نو ما به حتما پکې یو څه ویلي و منیب الله شینوال وایي چې د هند او د امریکا ستراتیژیک تړون په هکله که دا ووایي چې آیا دا د ده لپاره شوی دی که چېرته هند پر پاکستان باندې حمله وکړي چې د چین مخه ونیول شي ګورئ هر تړون د یو مقصد لپاره کیږي د کې شک نشته دی چې د هند او د امریکې تړون هم د لپاره دی چې کله هند دلته د پاکستان په مقابل کې دا کوي نو هند د یو تړون سره وسی او چین په دې باندې بل دا دی هند په سیمه کې چې امریکا یې تقویه کوي د پاکستان د تضعیفولو لپاره د چین د مخې نیولو لپاره د ګوادر د بندولو لپاره او په افغانستان کې د یو قوي لاس لرلو لپاره چې پاکستان هلته تضعیفه کیږي هند ولري نو دا ښکاره خبر ده چې دې پیمان کې د امریکایانو دا اهداف شته دی چې د چین مخه ونیول شي او د پاکستان باندې که برید کیږي د هغې تر شا ولاړ اوسي حبیب الرحمن علیزاده وایي چې
ویل کېږي چې هغه کنګال شوي پیسې چې دي هغه ازادي شوي دي او تحریمونه ختم شوي دي. نه ورور دا خبر کاملا غلط دی، دقیقا حقیقت نشته دی. سلیمان اچ سلیم اچ 5215 وایي د رستاخیز میزایل په حقله تا لږه زیاده روي وکړله. تا وویل چې 8 کیلومتر مربع ساحه ورانئ، دا خو دونه نه ورانئ. ما ته خپل په دې خبره باندې د غور وکړه. وروره زه چې کوم خبره کوم زه ځان نه کومه، زه هلته ځم او دا خبره زما نه ده، دا د میزایلونو او د ساینسي د تحقیقاتي خلکو خبره ده چې دا میزایل چې جوړ شوی دی د همدغې میزایل نه پسو چې امریکا او اسرائیل ته وویلې چې که دا میزایل در باندې استعمال کړل ستا وجود نه پاتې کیږي. ځکه د دې هغه خپله تجزیه او تحلیل چې دا میزایل تاسو لاړ شئ دغه میزایل نوم هلته ولیکئ، چې راځي لاندې ټول ډسکرپشن یې ورته لیکلی. په ډسکرپشن کې ورته لیکلي دي چې دا د هغه اتوم بم چې امریکا په ناګاساکي او هیروشیما کې استعمال کړ دا د هغې قدر ته وزن او صلاحیت لري. 8 ټنه د کې مواد دغه انفجاري 8 ټنه. دا 8 ټنه چې دی او دوه خولۍ لري، دوه خولۍ داسې دغه کیږي. نو دا ویل کیږي چې 8 کیلومتره مربع ساحه دا مسمارکۍ او هموارۍ یعنی امواج لري. نو دا زما خبره نه ده، دا علمي ساینسي خبره ده او ما د که چېرته سبا ساینس علماو دا شی رد که زه به راشم تاسو ته به ووایم چې دا شی غلط و، اوس دا حالت دی. ما د ځانه دا خبر نه ده کړې، زه د ځانه ځکه زه ساینسدان نه یم، زه په ده نه پوهېږم. زه خو په راکټ او په میزایل او د په مترو په دغې نه پوهېږم، خو زه کوم خبر چې ګورم هغه ساحې ته ځم، د هغې ډسکرپشن لولم، هغه راوړم تاسو ته وړاندې کوم چې دا داسې دی داسې دی داسې دی، هغه توضیح کوم. نو دا ورور د خپله باید اول په دې غور وکړي چې لاړ شي معلومات دې وکړي. نو دا د یو هوایي غوندې خبره چې دی کوي دا صحیح نه ده، چې دی وایي چې زه فکر کوم دا دومره نه دی، دا خو نیم د جلال آباد لاره چپه کوي. که نیمه چپه کوي که ټوله چپه کوي، نن ټکنالوژي هم دومره مخکې تللې ده، دا رقم بمونه اتومي شته دی چې ښارونه تر ښارونه ورانوي. نو دا ایران تازه جوړ کړی دی. حمیدالرحمن ورور وایي چې پاکستان حمله کړې ده، آیا افغانستان به هم حمله وکړي که نه؟ د ذبیح الله مجاهد د خبرې په اساس به تاسو ته ووایم چې هغې ویلې چې بالکل موږ به غچ اخلو او خپل په وخت او زمان کې به یې اخلو. نو ښکاره خبره ده چې افغانستان به بدل اخلي، خپل په طریقه به یې اخلي، خپل په وخت او زمان سره به یې اخلي او په پاکستان باندې به برید کیږي. نو دا د جواب امارت اسلامي ورکړی او دا پوښتنه څو دوستانو نور هم کړې وه، د ټولو په جواب کې زما جواب همدا دی چې پاکستان باندې به برید کیږي او خپل په وخت سره وکړي. هیله د برنامه وګورئ خوا کې دوستان سره شریکي تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار سپارم، وما علینا الا البلاغ.